طالبان وایي که وغواړي د 2 اونۍ په موده کې ټول افغانستان نیولی شي. له قطر څخه روسیې ته د تلي طالب پلاوي غړو مسکو کې یو خبري کنفرانس ته د خبرو پر مهال ویلي چې د افغانستان په 250 ولسوالیو ولکه لري او که وغواړي د 2 اونیو په موده کې ټول افغانستان نیولی شي. د دغه طالب پلاوي مشر شیخ شهاب الدین دلاور د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې اسلامي امارت ورته اهمیت لري خو د واک انحصار نه غواړي او د راتلونکي اسلامي نظام پریکړه به په مذاکراتو کې کیږي. دلاور د خپلو خبرو پر دوام نړیوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د نوموړي په خبره له افغانستان سره پر پوله پراته هیوادونه باید د طالبانو پرمختګونو ته اندېښمن نشي او دوی تیار دي چې د هغوی اندېښنې ځواب کړي. د طالب پلاوي یو بل غړي سهیل شاهین وویل چې د دوی تر کنټرول لاندې ټول ښارګوټي او سوداګریز بندرونه به فعال وي او چارو کې به هیڅ ډول خنډ نه رامنځته کیږي. شاهین زیاته کړه چې طالبان له سولهییزې لارې د افغان قضیې پر حل باور لري او د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره په سرلني عملیات نه دي اعلان کړي او پر لوی ښارونو یې بریدونه هم نه دي کړي. باید وویل شي چې د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو لړپوړی پلاوی د روسیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی او 13 ورځې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ګډون له یو شمېر مهمو روسي چارواکو سره پر افغان سوله، افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کړې وې.